وزیر ګیلمن ته ولې د افغانستان پاسپورټ هم ورنکړو، ولې د افغانستان تابعیت ورنکړو، ولې د افغانستان نشنلټي ورنکړه او تذکیره هم ورنکړه په دوبۍ کې چې کم کنسلګري وه په جمهوریت په وختو کې د افغانستان. مګر همدغه پاسپورټ، همدغه نشنلټي، همدغه تابعیت زمونږ د ښکته وطن پښتنو افغانان چې دلته افغاني کیسونه ورکړي په اروپا کې او په دې لندن کې، چې مهربانه په 1000 او په 1.5 او په 2000 پونډه یا په ډالر پې خرڅېده. په دې باندې زما خبرې د افغانانو ورونو، دا زما ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د لوی وطن افغانستان شهید وزیر ګیلمن یو ویډیو ډېره په دې رسنیو کې دا خوځېږي او راخوځېږي او شیر کېږي چې وزیر ګیلمن کله جمهوریت و دی ځي د افغانستان کنسلګرۍ ته په دوبۍ کې. اول ته ورته وایي چې زه یو افغان یم، ما ته افغانستان پاسپورټ راکړه، ما ته د افغانستان تذکره راکړه. مګر د افغانستان کنسلګرۍ والا یا د هغې مامورین ورته وایي چې ته چې پاکستانی او تا سره د پاکستان شناختی کارت یا پاسپورټ دی. زه منم چې د وزیر ګیلمن په جب کې پاکستانی پاسپورټ د مجبورۍ نه، زه منم چې د وزیر ګیلمن په جب کې د پاکستان شناختی کارت د مجبورۍ نه، خو وزیر ګیلمن یو افغان و. اول ته موږ داوم کوو چې سیا مهربانه مو ته راباسینه یوه خاوره ده او د اټکه پورې زما وطن دی، دا ټول افغانان دي. نو بیا ولې ورسره دا ظلم وکړو، ولې مله دا پاسپورټ ورنکړو؟ که چېرته د دوبۍ کې چې کومه کنسلګري وه هغه 100% کې د حکومت په قانون باندې روانه وه، په هر شي روانه وه، زه دا شی مې د سره دې پورې ومنلم. خو دلته بل اړخ ته راشه چې په دې لندن کې، په دې اروپا کې په سلهاو نه په زرهاو د ښکته مقبوضه افغانستان پښتانه چې د باجوړ سره تعلق، د دیر سره تعلق، د سوات سره تعلق، د مردان سره تعلق، د نوحار سره تعلق، د صوابۍ سره تعلق، دلته افغاني کیسونه ورکړي او په افغاني کیسونو باندې مهربانه دلته قبول شوي دي په برطانیه کې. نو د نورو ملکونو خبر نه کوم، د برطانیه خبره ته کوم، دلته خپله ژوند کوم. او بیا دلته د افغاني پاسپورټونه اغوستي دي او مهربانه خپل فامیلونه پرې راوستي او بیا وروسته وروره د برطانیې پاسپورټونه یې اغوستي دي. ګورئ، زه احسان نه کوم په دغه پښتنو باندې، ځکه چې زه دعوه کوم چې د اټکه پورې زما وطن دی، دا زما افغانان پښتانه ورونه دي. خو دغه پښتنو افغانان ورونو ته مې چې د ښکته وطن دی په افغاني کیسونو ځانونه افغانان جوړ کړئ، پښتانه جوړ کړئ، ځانونه د پنجاب دلالان او ګلخانان به نه جوړوئ چې پاسپورټونه د افغانستان اغوستي دي او مهربانه نشنلټي هم د افغانستان اغوستي او بیا پرې پاسپورټونه د برطانیې پاسپورټونه اغوستي او فامیلونه هم ته راولي. اوس هم پاک پاوج زنده‌باد، د پاکستان د لارې ریاست زنده‌باد او چغې وهئ. مګر افغانان ورونو په هغه وخت کې د 2004 او 2005 خبره ته کوم، یقین وکړه چې د شپې د سفارت والا به پاسپورټونه راوړه او مهربانه په 1000 پونډه باندې بیا په دې برمنګم ښار کې، په لندن ښار کې یا په مانچستر ښار کې، په نور ځایونو کې چې دغه د ښکته وطن افغانان پښتانه اوسېږي چې افغانستان یې په سترګو هم نه لیدلی، تذکرې بیا جعلي جوړې کړې په قصهخانه کې په 3000 په 15000 کلدار روانې پاسپورټونه به ته همدغه سفارت والا مهربانه راوړه او په دې باندې بیا تقسیمول مهربانه په 1000 کسان یې ساتلي وي، کمیشن کاران یې ساتلي وي. مګر وزیر ګیلمن ته یو پاسپورټ حق نه لرو. زه خو وایم چې زما د ښکته وطن څومره چې پښتانه افغانان دي چې څوک هم چې د افغانستان نشنلټي غواړم باید یې ورته زه ورکړم. زما خپل نظر دا دی، کېدای شي ما سره ملګري اختلاف وکړي، خو ډېر ظلم د وزیر ګیلمن سره وشو. موږ بعضې شیانو ته بیخي توجه نه چې کله رانه سړی لاړ شي، که نن وزیر ګیلمن د افغانستان تابعیت او دغه یې لرودی نشنلټي د سره به دا دغه نه کړي، ځکه هغه افغانستان سره مینه وه، هغه افغانستان ته به تلو راتلو. نو افغانان ورونو په هغه وخت کې چې کوم سفارت په برطانیه کې تاسې لیدلی شئ چې دلته موږ جنګونه وکړه، په هغه وخت کې پولیسو ته ټلیفون وکړه، موږ پسې سپي راوسته، زموږ افغانان زموږ مرګړو پسې. زما غوندې سړی قسم په خدای چې په سفارت کې ورسره وران شو په 2015 کال کې چې ما پاسپورټ رینیو کوو یا د هغې ټایم مې پکې چې افغاني پاسپورټ راسره و. صاحب مهربان هلته د لغمان یو هلک پکې کار کوو، دا زما ویډیو به وګوري، هغه راته وایي چې پاچا کاموال ته خفه نه شي، ته د کامې ځکه زما لهجه هر څه معلومېده. مګر ډېرې ایرانیان دلته راتله مهربانه افغاني کیسونه یې ورکړي وو، همدغه سفارت به ورته مهربانه پاسپورټ د افغانستان ورکوو. د نور تاجکستان ازبکستان نه دغه راغلي خالي په دغه خوا نه بیا خبرې کولې، دوی به ورته پاسپورټونه ورکول. همدغه زموږ د ښکته وطن پښتانه راغلي په زرهاو تعداد په دې لندن کې اوس هم ژوند کوي، فامیلونه یې دي، مګر همدې وران په 1000 یو نیم پونډه باندې بیا ورته پاسپورټ ورکوو، کور ته بیا ورته پاسپورټ راوړو. مګر زما غونډه کې یو افغان، تاسې زما ژبه ګورئ، زما هر څه ګورئ، ما پېښور کې وخت تېر کړی مګر خپله ژبه مې نه ده بدله کړې، هماغه د جلال آباد ژبه ویم. مګر مهربانه زما نه بیا پوښتنه کوله، د نور افغانانو نه بیا پوښتنه کوله. الله دې وکړي چې داسې ظلم ونه شي.
اوس خو سفارتونه هم د منځه لاړه، کونسلګرۍ هم د منځه لاړه، جمهوریت هم د منځه لاړو، خو د وزیر ګیلمن په حق کې زیاتې شوی دی. او زه د دغه سفارتکار نه د دغه کونسلګرۍ والانه چې کوم په دوبۍ کې باید رسمي تاسې بخښنه وغواړئ. دا ډېره عادي خبره وه. زه د کوم ولسوالۍ چې یم په ننګرهار په کامې ولسوالۍ زموږ نه ښکته ګوشته د دې نه دي. یقین وکړه چې د پاکستان شناختي کارتونه پاکستان تقسیم کړو او دغه وخت په جمهوریت کې ټولو دغه واکدارانو ته دغه وخت چې هلته وو حکومت کې او دغه ځای کې کنټرول وو، هغه ټولو ته معلومات دی چې پاکستان شناختي کارتونه زموږ خلکو باندې تقسیمول چې وروره پاکستانیان یې کړي. نو موږ نه خپل افغانان لاړو سي مهربانه پاکستانیان شو، او زموږ خپل افغانان چې خپل افغانان هم دي سي مهربانه هغې ته موږ بیا پاسپورټ یا تذکره نه ورکوو. نو د ښکته وطن هغه مقبوضه افغانستان دا پښتانه دي نه خفه کېږي چې کوم برطانیه په اروپا کې دي. زموږ ورونه هستئ، افغانان هستئ، خو افغانان شئ. د ایلمنډۍ او د دې پنجاب او د دې پوځ دلالي به پرېږدئ. تاسې په افغاني پاسپورټونو باندې چې دلته بچیان هم راوسي بیا هم وروره د پاسپورټونو اخیستي هېڅ مشکل نشته. زموږ پرونه مرونه وایي نن هم واستئ، خو خبره دا ده چې د پنجاب د پاکستان مخه وپرېږدئ. په الله سپارم.